ایکسپریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ تازه لاندو مهم خبر ته. قطر د افغانستان د سقوط مخنیوي لپاره د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. د قطر مرستیال صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثني پرون د سلوونیا پلازمینه لیوبانیا کې له خپل سیال انزي لوګر سره په ګډه خبري کنفرانس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. نوموړي په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. الثني همداراز پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅه کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني. نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منزوي کولو پر ځای له بېلابېلو افغانانو سره اړیکې وساتي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.